راځي مې سم کې بیبي یالا خیر دا څنګه ولې راځي ماماګان دي ماماګان السلام علیکم ماما جی وعلیکم سلام سلام کوم خان لالا یجی نه خافره د چه شربت ست براتنه کې پلاره کې موټانګه ودرولې ده ولې خان لالا لالا مې وایي چې د لور خور د کور د یا تښتېدلی او یا ودرېدلی ته چپ شه دورانیه د خولې برخولې دې نشته خبره سي او جوړه دې څه کړي تاسو کینئ که نه ماما جي موږ ناستې لا نیو راغلي خو په دې لاره تېرېدو او کمالالدین راته رایاد شو زه ماما جي او که نه د هغې مقدمې خبره دې وچېړله او بیا راغلې دیوال ته دې ډډه ووهله مقدمه خو به کوو که نه ماما جي دا څنګه دی چې دا څه ګوګوشتو خو نه دی چې په سړه ډوډۍ کېږي دا مټل خو د نوټ کولو دی د دې مټل مطلب ماما جي پلیز دې کې بې مطلبه غږېږي خو دا مې وره چې جلاتې در پسې ګوتې وایي په ټول کلي کې در پسې په یو خپه ګرځي او بله ورځ موږ هم راغلي وو ته ځان تیار ساته خبردار هغې خو لا نور خوبونه ویني خان لالا د څه خوبونه نن سهار د مرغۍ مالکۍ راغلې وه نو هغې وی چې مرغۍ مونږ کره را روانه ده د میرې تپوس له د کمالالدین د لوره زما د لور هلکه دورانیه کښېنه دا خبره د سوچ ده زما خو بیا ډول زړه نه دی خان لالا ستا پې زړه نه دی او زه وایم که راغله نقطې پې ماتې کوي که جلاتي په ټګۍ ټورۍ باندې ځان له جیداد جوړ کړه نو رګې خو یې د خانانو نه دی که نه کمالالدینه لالا مې ټیک وایي خو په لندن کې داسې نه ماما جي هلته څه هلته خلک اصل او خاندان پسې دومره نه ځي بس په خپلو کې د انډرسټینډینګ خبره ده زه د لندن نه ډسوم د دې ځای خبره درته کوم دا وینې دا چې ناست دی دوراني درته یادوم جی 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 د له مې لا تر اوسه پورې واده نه دی کړی وایه ولې ولې ماما جي خو لا تر اوسه پورې څوک داسې بنځی نه دی پیدا شوی چې زمونږ مسۍ او زمونږ د جامې سره جوړېږي هی د نصیبې خبرې دي دې راته تر اوسه هم دغسې ناست دی very sorry very strange په لندن کې خو دا یو لوی کرایم دی دا واقعه خو د نوټ کولو ده اینې نو زما دا خبره په زړه واچوه چې هغه دغه سړي لیور نه کړي وایي خان لالا موږ خلک څه کوو دا په کور چې راته خپل نسی ناست دی د شېرعلي زوی درته یادوم هلکه دورانیه دی خو زمونږ هیر و او لالا نو بس دا خو بیا زمونږ د خپل کور خبره ده راځئ چې پې دوا د خیر وکړو کمالالدینه نو دعا نو خیر ماما په لندن کې خو داسې نه لندن کې څنګه د جنۍ نه به پوښتنه کېږي د هلک نه د جنۍ نه او د هلک نه دا څه کفر غری شېرعلي په دې کې څه سم نشم ویلی ماما جي د مرغۍ مالکان دي بس راځه چې زه دورانیه په دې کور کې خو د ټولو نه پښتو تښتېدلې ده